دا تا ته چې بعضې روایاتو کې بعضې خبرې چا لیکلي دي دا ټولې خبرې د اسلام یا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبرې نشي کېدی. دا تی چې یوازې مانځه ته کېنولی، دا تی چې یوازې جومات باندې راغونډ کړی، دا تالی چې صرف سبحان الله خوله کې در کړی دی، دا دین نه دی. دا د قیمتي نور دین نه را محروم کوي چې بس جومات کې کېنه نور غم چې ونه کې. نو چې کله جومات کې مسلمانه ته کېناستې حکومتونه چا ونیول؟ انګریز ونیول. ټولې دنیا کې نظام د چا چلیږي؟ د عیسایانو چلیږي. ولې؟ تا ته مخکې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه درته داسې روایتونه جوړ کړي دي چې رسول الله فرمایي چې جومات آباد کې ټوله دنیا آبادیږي، ته جومات کې کېناستې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې خبره وکړي چې میدان دشمن له ورکړي. مسلمانانو نه جوماتونه ډک کړل. نو چې قرآن د دین نه لرې کړي دین شته؟ و خلکه ما ته ووایه که نه چې قرآن ته لرې کړي څه شی پاتې کېږي؟ هیڅ شی نشته. جومات ګوټ کې ناست سړي ته خلک دینداره وایي. و مسلمانه دا خبرې ختمې کا. بار روزه فانتشروا فی الارض. 5 وخته چې د مانځه ټیم راشي هر جومات کې، هر ځمکه کې، هر ډله کې، هر ځای کې مونځ وکړه. الله سره تجدید بیعت وکړه. هغې نه پس راوځه د الله حکمونه منه، د الله نور قوانین منه. کله چې ته د الله نور قوانین منې ټوله دنیا به تا. بله یوه عجیبه خبره دا ده چې دا هم ډېره ناشنا ده او زه هم ورته حیران شوم. دی وایي چې فنتشرو باندې عمل وکړئ. الله ویلي دي چې فنتشرو، خواره شئ، ووځئ، جهاد له وځئ او بهر سیاست ته وځئ، د دنیا سیاست کوئ. حالانکې د فنتشرو مقصد دغلته کې دا دی هم نه. وابتغوا من فضل الله دی هلته کې تجارت کې نه مراد. دې ناخبره دی. دې قرآن کې لیکن دې پخپله د قرآن نه ناخبره دی. دا د قرآن آیتونه مکثره غلط وایي. او یا الله رب العالمین دا همدغه شانتې شرمولو بیرته په مقه آیات کې چې کوم د هغې نه صرف یو ټوکړه راغستې ده. الله وایي چې د دې آیت په شروع کې په تا باندې رد دی. اصل کې د دې فسادي سړي دا خبرې تاسو واورېدې او انشاءالله هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې دا اصل کې په اسلام اعتراض کړی دی، په دین باندې تنقید کړی دی، د الله او د رسول توهین یې کړی دی. ځکه چې دا د اسلام ځینې مهم شعائر دا یې ټارګېټ کړي دي. د په ذکر باندې رد کړی دی. ذکر یې خلکو ته سپک ښکاره کړی دی، معمولي خلکو ته ښکاره کړی دی، مذاق یې پسې کړی دی. د مساجدو اهمیت یې د خلکو په ذهنونو کې د کمولو کوشش کړی دی. او همدغه شانتې د علماو اهمیت دا یې کم کړی دی. نو تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا زموږ د دین څومره مهم او بنیادي څیزونه دي. دا د ستاسو ذهن ته رانشي چې ګنې د په خپل مخالف مولا باندې چېرته کې رد کړی دی. که په مخالف مولا باندې رد کولی نو په دې طریقې سره به نه وی. دا که تاسو د کافرو اعتراضات چېرته کې واورئ، د مستشرقون واورئ، نو هم به تاسو ته اندازه وشي چې د هغوی اعتراضات هم همدغه شانتې وي لکه څنګه چې دا سړی دا اعتراضونه کوي. د فتنهګرو خلکو هم دا طریقه ده چې همیشه دپاره هغوی په قرآن کې شبهات پیدا کوي، ټکر او تضاد پیدا کوي په قرآن او په حدیث کې، او دی هم همدغه شانتې کوي. لیکن الحمدلله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یوه خبره کړې وه چې هر باطل پرست چې د کم آیات نه د کم حدیث نه استدلال کوي د خپل باطل دپاره، په همدغه نص کې بیرته په دې باندې رد موجود وي او همدغه شانتې د دې سړي سره هم شوي ده. تاسو وګورئ، دا چونکې منکر حدیث دی، حدیث خو دې نه مني، نو د ده دا خیال شو چې ګنې دا د ذکر اهمیت صرف په حدیثو کې بیان شوی دی. حالانکې په قرآن کریم کې چې د ذکر څومره اهمیت بیان شوی دی دومره په حدیثو کې نه وي. د قرآن لومړني سورتونه که موږ وګورو سورت بقره راوالو او په هغې کې یو کس وشماري چې څومره ځله الله رب العالمین د ذکر اهمیت بیان کړی دی،
د ذکر امر خلکو ته کړی دی. په اوله سپاره کې الله رب العالمین فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. همدارنګې دا حج په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې دا په دویمه سپاره کې دی چې واذکروا الله عند المشعر الحرام. په حج کې د مزدلفې سره د مشعر الحرام مسجد سره په خوا کې د الله رب العالمین ذکر وکړئ. یعنی ذکر د الله رب العالمین دومره اهم دی چې د هر عبادت سره الله رب العالمین د دې ذکر کوي. فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا. دا هم په حج کې الله رب العالمین فرمایي هر یو عبادت کې الله رب العالمین د ذکر اهمیت ور سره پکې بیان کړی دی. بلکې علما فرمایي چې ذکر دومره ډیر زیات اهم دی چې دا نور ټول عبادت چې دي دا هم د الله رب العالمین د ذکر دپاره دي. دا عبادت مونږ ولې کوو دې دپاره چې تا ته الله در یاد شي که نه. حج مونږ ولې کوو، زکات مونږ ولې ورکوو، صدقې ولې مونږ ورکوو؟ د دې دپاره چې د الله رب العالمین ذکر مونږ ته رایاد شي. او په دې باندې هم دلیل د قرآن کریم یو آیات دی اقم الصلاة لذکری. منځ ادا که زما د ذکر دپاره چې زه در یاد شم. الله رب العالمین فرمایي. همدارنګې ذکر نه کول یا کم کول دا د منافقانو صفت الله رب العالمین بیان کړی دی. الله فرمایي چې ولا یذکرون الله الا قلیلا. منافقان د الله ذکر نه کوي مګر ډیر کم یې کوي. دا د منافقانو صفت دی. معنا دا شوه چې مؤمنان د الله رب العالمین ذکر ډیر زیات کوي. په بل ذکر الله رب العالمین د دې امر کړی دی چې اذکروا الله ذکرا کثیرا. د الله رب العالمین ذکر ډیر ډیر کوي تاسو. دا الله فرمایلی دی. او چې یو څوک ذکر بیخي کوي نه تاسو په خپله دا ویلی شئ د اندازه تاسو لګولی شئ د دغه آیات نه چې دا سړی د منافقانو نه هم په اخوا دی. بیا دا ټول نصوص مونږ الحمدلله د قرآن کریم نه وایو او داسې سرسري یې وایو. تفصیلي مونږ نه ځو که چېرته مونږ د ذکر والا آیتونه د قرآن کریم نه راجمع کړو نو دا به په سلهاو آیتونه شي تقریبا. لیکن صرف مونږ هغه سرسري یو څو د دې نه یادو. همدغه رنګې د مساجدو اهمیت کم کړی دی. مساجد خلکو د سپک ښکاره کړي دي، مذاق ورپسې کړی دی، طنز یې کړی دی چې په مسجد کې به ناست یو مسجد دومره ګنې اهم نه دی، مونږ دومره ګنې اهم نه دی. الله رب العالمین د مساجدو اهمیت هم قرآن کې بیان کړی دی. الحمدلله فی بیوت اذن الله ان ترفع. مساجد دا د الله رب العالمین بیوت دي، دا د الله رب العالمین کورونه دي، بیت الله ورته ویل کېږي. او الله رب العالمین د دې د عزت کولو دا امر هم کړی دی. دې ته شعائر د الله رب العالمین ویلي دي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دا الله رب العالمین فرمایلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه هجرت کوي نو په یو میاشت کې دنه تقریبا 3 مساجد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي دي. یې بنیاد یې کړی دی. مدینې ته لا رسېدلی نه و. په 1 کیلومتر 2 کیلومتره فاصله کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبا مسجد جوړ کړو او الله رب العالمین د هغې ذکر هم په قرآن کې کړی دی. لمسجد اسس على التقوى. او ورپسې مسجد جمعه دا جوړ کړو چې کله رسول الله د مدینې په طرف روان شو د قبا نه او بیا یې په مدینه کې مسجد نبوي د هغې تاسیس هم کېښودو او هغه هم جوړ کړو. نو که چېرته مساجد دومره اهم نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دومره مساجد جوړول ولې او د هر څه نه مخکې به یې ولې جوړول؟ که دا په څه دلالت کوي نو یقینا د مسجد په اهمیت او د هغې په عظمت باندې دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هم څه مشکل به پرې راغی مسجد ته به منډې کولې، مسجد ته به ورتلو. غزاله به هم چې تلو چې واپس به راغی اول به مسجد ته لاړو، هلته کې به د خلکو سره میلاو شو او مسجد دومره ډېر زیات اهم و چې دا نور کارونه به هم د دې مشورې د دې دپاره پلان به یې چې جوړولو نه هم به په مسجد کې جوړولو او په مسجد کې به د جهاد دپاره ټریننګ هم کېدلو.
ولهذا مسجد د دې وجې نه اهم دی په اسلام کې بلکې یو عجیبه آیات دی چې اتفاقي د دې سړي په دریو خبرو باندې رد دی د په خپل کلیپ کې درې خبرې کړې دي او دا قدریو خبرو رد دی په دغه یو آیات کې صرف او دا د قرآن کریم په اوله سپاره کې دی آیات ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الله فرمای چې دغه سړی نه بل غټ ظالم نشته چې د الله رب العالمین د مساجدونه خلق منع کوي ځکه چې په دې کې د الله رب العالمین ذکر کیږي د الله د ذکر نه خلق منع کوي تاسو ګورئ د ذکر اهمیت بیان شو چې د ذکر نسوب بل سړی منع کوي دا غټ ظالم دی د مساجد ذکر پکې وشو په مساجدو کې ذکر کیږي او څوک چې د دې نه منع کول کوي چې دا منیر شاکر دی او مدقه کار دی کوي الله رب العالمین دې ته اظلم ویل دی دا شان کستا چې دا ډېر غټ ظالم دی چې دا د الله د مساجدو نه خلق منع کوي ځکه چې په دې کې د الله رب العالمین ذکر کیږي نو که چېرته په دې کې څه ناڅه ایمان وي دې ځان ته سوچ وکړي چې الله رب العالمین د دې په دې خبرو باندې کومې چې ده کړي دي په درې واړو خبرو باندې په یو آیت کې الله رب العالمین رد کړی دی سبحان الله بله یوه عجیبه خبره دا ده چې دا هم ډېره ناشنا ده او زه هم ورته حیران شوم دی وایي چې فنتشرو باندې عمل وکړئ الله ویلي دي چې فنتشرو خواره شئ ووځئ جهاد له وځئ او بهر سیاست ته وځئ د دنیا سیاست کوئ حالانکې د فنتشرو مقصد دغلته کې دا دی هم نه وابتغوا من فضل الله دی هلته کې تجارت کې نه مراد دی لیکن المهم دا صرف فنتشرو وي او د آیات پوره کوي نه ځکه چې په دې آیات کې بیرته په دې باندې رد دی یا دې ورته متوجه نه دی یا دې ناخبره دی دې قرآن کې لیکن دې په خپله د قرآن نه ناخبره دی دا د قرآن آیتونه مکسره غلط وي او یا الله رب العالمین دا دغه شانتي شرمولو بیرته په مقه آیات کې چې کوم ده د هغې نه صرف یو ټوکړه راغستې ده الله وایي چې د دې آیت په شروع کې په تا باندې رد دی اصل کې او د دې داسې مثال دی لکه څوک چې وایي لا تقربوا الصلاة آیات وایي لیکن مقصد ترې نه دا دی چې منځه ته مه نږدې کېږئ وانتم سکارا ورسره نه وایي نو دې هم دا شانتي کوي دغه آیت د سورة الجمعه په دې کې ابتدا کې دا شانتي دي فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض چې کله مونځ ادا شي بیا په ځمکه کې خواره شئ تجارتونه کوئ که نه د دنیا معاملات خپل تاسو کوئ لیکن دې د منځه اهمیت کمی او د فنتشرو د دې اهمیت زیاتې چې دا ډېر زیات اهم دی لیکن فاذا قضیت الصلاة دغلته کې ذکر شوی دی چې کله مونځ وشي اول د هغې نه بعد بیا بهر هم ووځئ بهر هم هر څه کوئ په یو بل کلیپ کې دی وایي چې مونځ دومره ډېر زیات اهم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې یو ځای پرېښي دی سبحان الله او د غزوې خندق هغه واقعي بیا پکې ذکر کړې ده یو طرف ته خو حدیث نه مني بل طرف ته بیا د حدیثونه د خپل مقصد دپاره استدلال هم کوي سیرت هم بیانوي که دا حدیث ته وباسي والله العظیم که دې چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم ثابت کړي د بل څه نه خامخا به پکې احادیثو ته راځي خو زه خیر هغه یو بله موضوع ده حالانکې په همدغه حدیث کې هم بیرته د منځه اهمیت بیان شوی دی په دې باندې رد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ د جنگ په وخت کې هم نه دی پرېښی دا په څه دلالت کوي دا خو د منځه په اهمیت دلالت کوي په قرآن کریم کې د صلات خوف ذکر راغلی دی او صلات خوف دې ته ویل کېږي چې کله سړی دشمن سره مخامخ وي امن سامنې وي جنگ دی توره دې راخیستې د ټوپک دې راخیستی دی دشمن درته په سر ولاړ دی او په دې وخت کې الله رب العالمین فرمایي چې مونځ به نه پرېږدي څنګه به مونځ کې داسې به کوي چې یو صف به ولاړ هغوی به سجده کوي او بل صف به نیغ ولاړي هغې به وسلې په لاس کې نیولې د دې څوکیداري به کوي لیکن مونځ به نه پرېږدي نو دا خو د منځه په اهمیت باندې دلالت کوي جاهل انسانه او په غزوې خندق کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځونه پرېښي نه وو بلکې درې واړه یو ځای وکړل لیکن بیا هم پرې نه ښودله ځکه چې کافر هغه مصروف کو مشغول کو لیکن رسول الله پرې نه ښودل ویې کړل ناوخته یې وکړل لیکن ویې کړل بیا هم او خیرې یې ورته وکړلې دا د منځه په اهمیت باندې یو بل دلیل دی رسول الله فرمایل چې ملأ الله قبورهم نارا لقد شغلونا عن الصلاة الوسطى الله رب العالمین دې د دوی
قبرونه د دې خلکو د اورونو نه ډک کړي مونږ یې د مانځه نه مشغوله کړو مونږ دومره ډېر زیات اهم دی همدارنګه درېیمه خبره ده د علماو اهمیت کم کړی دی سبحان الله څوک چې کله صحیح دین پرېږدي صحیح دلیل پرېږدي چې هغه قرآن او حدیث دی نو بیا به چېرته کې د سیکانو چېرته کې د هندوانو چېرته کې د انګریزانو او چېرته کې د خپل کمزوري عقل د هغې نه به بیا استدلال کوي او په دلیل کې د یو سیک واقعه ذکر کړې ده هلکه ته خو د قرآن قایل یې که نه ته خو د احادیثو قایل نه یې احادیث دې پرېښي دي په دې زعم باندې ستا چې نه زه صرف قرآن منم سیک پکې د کومه راغی دا سیک پکې کوم دلیل دی وایي چې د یو سیک سره میلاو شوم او هغه ته مې ویلې چې ستاسو مقدس کتاب خو په بله ژبه کې دی نو تاسو ته دغه ژبه یاده ده نو هغه راته ویل چې موږ دا ژبه یادوو او موږ خپل ملا ته یا زموږ کوم مذهبي رهنما چې هغې ته زموږ ضرورت نه راځي مقصد د دې سړي دا دی چې علماو له تاسو مه ورځئ په خپله د قرآن صاحب مات ګوډ یاد کوئ او بس په دې باندې عمل کوئ نو دا دلته کوم کم عقل دی ناپوهه دی په دې باندې نه پوهېږي چې دا ژبه به د چا نه یادوي عربي به د چا نه څوک یادوي سانو خو به یې نشي یادولی خو عالم نه به ورځي که نه نو د عالم اهمیت بیا هم دلته کې بیان شو او یو عامي سړی به څومره عربي یاده کړي هغه قرآن چې هغه د عربو غټ غټ فصحا بلغا هغوی د دې نه لاچاره وو او هغوی د دې مقابله ونه کړې شوله په دغه عربۍ باندې به یو عامي سړی داسې په اسانۍ باندې پوه شي په ټول قرآن باندې به دغه شانتې پوه شي صحیح د قرآن کریم اسان دی لیکن چې د چا خپله ژبه عربي وي هغه به په خپله استنباط کولی شي یو حده پورې او بیا په قرآن کریم کې ځینې دقایق دي ځینې ژورې خبرې دي چې په هغې باندې هر سړی نشي پوهېدلی دا هم الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړي دي چې په هغې به صرف فقها صرف هغه خلک چې هغوی ته استنباط کولی شي دا به پرې پوهېږي نو د عالم نه څنګه استغنا ته کوي چې ګنې د عالم نه مونږ مستغني یو هغې ته زموږ ضرورت نه راځي او عوام دې همدغه شانتې وکړي دا اصل کې یو بل چال دی چې خلک د علماو نه لرې کړه لکه څنګه چې د نور چالونه دا دي د احادیثو نه خلک لرې کړه د محدثینو نه متنفره کړه د سلفو نه متنفره کړه د مفسرینو نه متنفره کړه او د علماو نه متنفره کړه نو چې د هر څه وشو پاتې پکې څه شو د دین یوه خښته په قلاره نړۍ دا بعینه د دشمنانو طریقه ده هغوی هم همدغه شانتې کوي بالخصوص د مستشرقین هغو ته پته ده چې د اسلام مونږ په یو ځل نشو ختمولی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون دی غواړي اصل کې چې د اسلام دا دین د الله رب العالمین دا رڼا د الله رب العالمین ختمه کې مړی کړي لیکن دا دوی نشي کولی نو لهذا دوی دا کوشش وکړو چې زه په قلاره دا مسلمانان چې دي دا تس نس کا دا د خپل دین نه متنفره کا په دوی کې اختلافات پیدا کا شبهات په دوی کې راواچوه نو همدغه طریقه دا سړی هم کوي لیکن قرآن کې الله رب العالمین د علماو او د فقهاو د دې اهمیت الله رب العالمین بیان کړی دی الله فرمایي چې فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين د آیات په ابتدا کې الله فرمایي چې ټول خلک تاسو لینفروا کافه ټول بهر بوځي ټول جهاد لموځي ټول سیاست ته نشي وتلی بلکې یوه ډله دې په تاسو کې داسې وي چې هغه د قرآن کریم فقه جوره فقه حاصله کړي دې دپاره چې دا نور خلک په دې باندې پوهه کوي هر سړی فقیه کېدلی نشي هر سړی نه متبحر عالم جوړېدلی نشي او نه د هغې دپاره دا ضروري ده لیکن څه ناڅه خلک به داسې وي چې هغه به فقها وي هغه به مستنبطین وي هغه به مجتهدین وي هغه به اجتهاد کوي د قرآن او د حدیث نه او خلک به په هغې باندې پوهه کوي دا صحیح ده چې هر سړي دپاره اساسي هغه احکام چې د هغې ورته په روزمره زندګۍ کې ضرورت راځي د هغې ته خپله یادول ضروري دي لیکن پوره فقه او پوره علم هر سړی نشي زده کولی دا الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړي دی حدیث خو هسې هم دی نه مني او دغه شانتې په نورو ډېرو آیتونو کې الله رب العالمین د قرآن کریم د فقه او د فقهاو د مستنبطینو د مجتهدینو
د دې اهمیت بیان کړی دی. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.